بیا عیسی خپل 12 مریدان راوغوښتل او هغوی له د پیریانو شړلو او د هر قسم بیماریانو او مرضونو د شفا اختیار ورکو. د هغه 12 مریدانو نومونه دا دي: اول شمعون چې پطرس ورته وایي، او د هغه ورور اندریاس، د زبدي زوی یعقوب او د هغه ورور یوحنا، فیلیپوس او برتلمای، توما او متی ماسولچی، د حلفي زوی یعقوب او تیدی، شمون ننګیالی او یهودا اسکریوطي، یعنی هغه سړی چې په عیسی جاسوسي وکړه. عیسی دا 12 کسان د دې هدایتو سره ولېږل چې د غیر یهودي قومونو په طرف مزئ او د سامریانو ښار ته مننوځئ، خو د هغې په ځای د بني اسرائیلو د خاندان رکوشو ګډو له لاړ شئ او په تلو تلو کې دا پیغام ورکوئ چې د اسمان بادشاهي رانږدې شوې ده. بیماران جوړوئ، مړي ژوندي کوئ، جزامیان پاکوئ او پیریان شړئ. تاسو ته دا اختیار مفت درکړی شو او مفت یې ورکوئ. سره زر یا سپین زر یا تانبا په خپلې تیلۍ کې مه اخلئ. د ځان سره نه د سفر تیلۍ، نه دویم کمیس، نه اضافي پیزار او مه همسا اخلئ، ځکه چې مزدور د خپلې مزدورۍ حقدار دی. کم ښار یا کلي ته چې تاسو ننوځئ، نو د داسې یو عزتمند سړي کور ته ورځئ چې د ورتلو قابل وي او هلته پاتې شئ تر هغې چې د هغه ځایه بل ځای ته رخصت شئ. کم کور ته چې تاسو ننوځئ، د هغې سلامتي غواړئ. که هغه د دې لایق وي نو ستاسو سلامتي به ور ورسیږي، او که لایق نه وي نو ستاسو سلامتي به واپس تاسو ته راوګرځي. خو که چېرې څوک تاسو قبول نه کړي او غوږ درته ونه نیسي، نو چې کله تاسو هغه کور یا ښار پرېږدئ نو د خپلو خپو نه دوړې وڅنډئ. زه تاسو ته رښتیا وایم چې پر ورځ د قیامت به د سدوم او د عمورا د خلکو حال د دې ښار د خلکو د حال نه ښه وي. ګورئ، زه تاسو لکه د ګډو په شان د شرمخانو منځ ته لېږم. د مارانو په شان هوښیار او د کونترو په شان بې ازاره اوسئ. خبردار اوسئ چې دوی به تاسو عدالتونو ته حواله کوي او په خپلو عبادت خانو کې به مو په کوړو وخي، او زما د خاطره به تاسو حکیمانو او بادشاهانو ته وړاندې کوي چې د هغوی او غیر یهودیانو دپاره ګواهان شئ. خو هر کله چې تاسو ونیولی شئ، نو د دې سوچ مه کوئ چې تاسو به څه او څنګه ووایئ. چې وخت راشي نو هغه خبرې به پخپله ستاسو خولې ته راشي چې تاسو ته ضرورت وي، ځکه کمې خبرې چې تاسو کوئ دغه به تاسو پخپله نه کوئ، خو ستاسو په ذریعه به ستاسو د آسماني پلار روح خبرې کوي. رور به د رور د مرګ جاسوس شي، او پلار به د زوی، او اولاد به د مور پلار خلاف شي او مرګ ته به حواله کوي. ټول به زما د نوم په سبب تاسو سره کینه کوي، خو هغه څوک چې تر اخره قایم پاتې شي هغه به بچ شي. کله چې تاسو په یو ښار کې وزورلی شئ، نو بل ته لاړ شئ. زه درته رښتیا وایم چې د دې نه وړاندې چې تاسو د بني اسرائیلو په ټولو ښارونو کې وګرځئ، نو ابن آدم به واپس راشي